د ملي یووالي حکومت له رامنځته کېدو سره هممهاله مخابراتي 10 سلنه ټیکس په ټولو مخابراتي شبکو ولګول شو چې له امله یې هره میاشت په میلیونو افغانۍ د دولت بودیجې ته ورزیاتېږي. خو د یاد ټیکس ډیری برخه د شخصي مخابراتي شبکو جیب ته ورځي چې بېلابېل غبرګونونه یې راپارولي دي. د ولسي جرګې غړی سید احمد سیلاب وایي چې د ناراجسټر شویو سیم کارتونو موجودیت له امله هره میاشت د دولت پر ځای شخصي مخابراتي شبکو ته په میلیونونو افغانۍ ټیکس ورځي چې حکومت یې باید مخه ونیسي. چې بدون د راجستر سیم کارتونو څخه دغه 10% مالیه د دولت او بودیجې ته نه ورځي او تقریبا تر 80% زیات سیم کارتونه په افغانستان کې بدون د راجستر دي. له بل پلوه په داسې حال کې چې مشرانو جرګې هم تېره ورځ د مالیې وزیر په ګمرکونو د شته فساد له امله استجواب کړی و، ولسي جرګه وایي چې لا هم په ګمرکونو کې د شته فساد په تړاو اقدام نه دی شوی. د ولسي جرګې غړی ابرار الله مراد وایي چې په ګمرکونو کې ډیری ګمارنې د بډ په اساس کیږي چې په لوی لاس یې فساد ته لاره هواره کړې ده. اسناد خلک په لاس باندې ګرځي، ټول بېسوادان یې مقرر کړي، میلیونونه ډالر راغلي. د دې پوښتنه به څوک کوي؟ ایا زموږ او ستاسو صلاحیت دی که نه دی چې د دې نه د دې حکومت نه یا بالفرض د وزارت مالیې نه پوښتنه وکړو؟ د ولسي جرګې دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو یو ځل بیا له حکومت غوښتنه وکړه چې د پاکستان له لوري د پکتیکا په ګومل ولسوالۍ کې د افغان خاورې لاندې کېدو په تړاو جدي اقدامات وکړي.